حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په جنت کې یو خاص دروازه ده چې د هغې دروازې نوم دی ریان، هغې ته ریان ویلی شي. په هغه دروازه به د قیامت په ورځ صرف روژهدار جنت ته داخلیږي، د هغه روژهدار نه ماسوا به په هغه دروازه باندې نور څوک نه داخلیږي. او په دغه ورځ به د قیامت په ورځ به آواز وکړی شي چې هغه بندگان د الله چې د الله دپاره روژه نیوله او لږ یې برداشت کولې، تندې برداشت کولې، تکلیفونه یې برداشت کول، هغو ته به آواز وکړی شي، دوی به راوچت شي او په هغه دروازه به جنت ته داخل شي او ماسوا د دوی نه به بل څوک جنت ته په هغه دروازه نه داخلیږي. چې کله هغوی ور داخل شي بیا به دغه دروازه بنده کړی شي. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا د روژهتیانو دپاره اعزاز دی او اکرام دی، عزت دی، د الله جل شانو د خوا نه به روژهدارو ته ورکولی شي. لکه دنیا کې موږ او تاسو د میلمنو دپاره یو خاص ځای ټاکو، یوه خاصه دروازه ټاکو، یو داسې بهر ملک نه ملک ته نور میلمانه راځي، هغو دپاره خاص لاره وي، په لارې ورته قالینې اچولې وي، اعزاز عزت کوي، قدر ورکوي. د قیامت په ورځ به الله جل شانه روژهدارو ته یو قدر او عزت دا ورکوي چې جنت ته به داخلوي، خو جنت کې به یو خاص دروازه وي، د هغې نوم ریان دی. په هغه دروازه به صرف روژهدار، که سړي او که زنانه چې روژې یې نیولې وي او د روژې د آدابو خیال یې ساتلی وي، نو په هغه کې ګناهونو نه ځان بچ کړی وي او روژې صحیح نیولې وي، نو الله جل شانه به دغه اعزاز ورکوي، دغه قدر به ورکوي، دغه عزت به ورکوي چې جنت کې به یو خاص دروازه وي، په هغې به خاص روژهتیان داخلیږي. روژهتیانو نه ماسوا به په هغه دروازه باندې جنت ته نور خلق پرېښودلی نه شي. لهذا مسلمانانو ورونو، سړي او زنانه ټول د روژې د آدابو ډېر خیال ساتئ، روژې صحیح طریقې سره نیسئ، د هغې د آدابو ډېر خیال ساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.